د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترتیبونه دي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی، نوجوان صحابي دی، ورته د الله رسول زړه مې غواړي، په بدن کې مې وس او شهوت ډیر زیات دی او زړه مې زنا ته ډیر غواړي، د الله رسول ماته اجازه راکړه چې زه زندگی کې زنا کوم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضور کې صحابه کرام ناست دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سه یو سړی د داسې شي مطالبه کوي چې هغه په ټوله دین کې ناروا دی او په ټوله ترتیب اسلامي تعلیماتو کې ناروا ده، هغه په ټولو مذاهب او ترتیباتو کې ناروا ده. لیکن هغه سړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله رسول ماته لږ اجازه وکړه چې زه زنا کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سړي ته څه وایي؟ ورته بچی ته یو طرف ته کښېنه، زه دا خلک فارغ چې کله هغه خلک فارغ ماره ورته ما ته نږدې راسه، چونکې نوجوان صحابي دی. هغوی چې کله نږدې راغلی ماره ورته بچی ته چې د کم چا سره زنا کوې دا خو به ضرور د یو چا خوري، ورته ته چې د کم چا سره زنا کوې دا به ضرور د یو چا لوري، او ته چې د کم چا عزت ور خرابوې دا به ضرور د یو چا به موري، یا به د چا لوري یا به د چا خوري یا به د چا موري یا به د چا د کور زنان. ماره ورته بچی تا ته دا خوند درکوي چې ستا عزت په دې شکل څوک خراب کړي چې هغوی ستا د خور سره زنا وکړي یا ستا د لور سره زنا وکړي یا ستا د مور او ستا د کور والا سره زنا وکړي. د ټولو څه مخکې یو ځل پیغمبر علیه السلام اجازه هم ځینې غواړي. ورته بچی یوه پوښتنه خو جراسه وکړه، زه به هم یو پوښتنه درڅه وکړم. چې کله هغوی اجازه ورکړه نو پیغمبر علیه السلام دغه پوښتنه ورته کښېښوه. ورته ایا دا درته محبوبه ده چې څوک ستا د لور ستا د خور ستا د مور او ستا د قریبي سره زنا وکړي دا برداشتولی شي؟ ورته بچی چې د کم چا سره ته زنا کوې هغه به ضرور د یو چا خور ده، د یو چا مور ده، د یو چا لور ده، د یو چا قریبه ده، چې د بل د عزت چې د خپل د عزت د خرابېدلو برداشت نشي کولی. بچی د بل د عزت د خرابېدلو څنګه سوچ و فکر؟ هغه نوجوان صحابي او صدقې ناست دی ناست دی ناست دی. مروي د الله رسول اوس مې په دماغ کې خبره راغله، د دې څه وروسته مې په ټوله زندګي د زنا څخه توبه نه زنا کوم، نه د زنا اجازت غواړم، نه د زنا ترتیب لرم. بس د الله رسوله در اوس مې خبره په دماغ کې نه راتله، اوس مې خبره په دماغ. ما درته ویل چې کله ته دی د زوره څه بغیر په ژبه باندې د ګناه سره ګرځې نو بیا د ژبې خپله طریقه ده چې فقولا له قولا لینا، نرمه خبره وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی، صحابه کړۍ ناسته ده او صحابه ورسره ناست دي، مجلس روان دی. یو صحابي رالی، اعرابي غوندې سړی دی، د سارا سړی دی، چې کله رالی مسجد کې 2 رکعته لمونځ چابک چابک وکړي. د هغې څه وروسته لاس پورته کړې. اعراب خلک دي، د هغې په مزاج کې ډېره سختي، په آواز کې ډېر لوړوالی. هغه څه وایي؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا ابدا. یا الله پر ما باندې رحم وکړه، پر محمد باندې رحم وکړه، زموږ سے ما سوا پر بلې چا رحم وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولو مبارکې کې تبسم رالی. صحابو ته دې سړي د الله تعالی رحمت ډېر راباندې راتنګ چې کله هغه سړی ولاړ شو د مسجد نبوي حاته ده، مسجد نبوي دی، مره د مسجد نبوي په یو کونج کې پر بولو باندې کښېناست. چې کله پر بولو باندې کښېناستې نو صحابه کرام ور منډې کړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي صحابه پسې غږ وکړي چې پرېږدئ پرېږدئ، د بولې مور خرابوي چې دی د بولو څخه فارغ شي. چې کله هغه سړي پر هغه ځای باندې خپلې بولې فایض ته ورسولې د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي ورسئ د مسجد په صفایي بندوبست وکړئ، مسجد صفا کړئ. د هغې څه وروسته هغه صحابي ته وایي راس. چې کله کښېناستې په ډېر نرم محبت دغه صحابي پر وژه لاس کښېږدي. ورته سړی دا مسجدونه دی الله تعالی د عبادت لپاره جوړ کړي دي او دا د طهارت ځایونه دي، دا د الله تعالی کور بلل کېږي او دې کې انسانانو ته صرف د عبادت کولو د طاعت کولو اجازه دي. ورته سړی دا د بولو ځایونه نه دي، دا د نجاست ځایونه نه دي. آینده د دې حالاتو سره د دې مساجدو سره ډېر فکر کوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دومره نرمه لهجه باندې او په دومره نرمه وینا باندې او دومره د محبت او شفقت په وینا باندې هغه سړی د هغې ګناه سره ګرځي چې هغې د هغه عمله څه بیا په ټوله زندګي توبه کړي. ما درته ویل نن خو زموږ معاشره خرابه ده، زموږ هر څه په خپلو حدودو کې دننه نه دي. زموږ معاشره ده یا افراط ده یا تفریط، یا یو عمل نه کوو کې کوو بیا یې در حد هم زیاتوو. اول خو د انسانانو څه د امر بالمعروف او د ښې خبرې د کولو جذبه ختمه ده.
بیا چې د کم چا په مزاج کې دا جذبه نو چې ماجد لرانه نه وته که یو سړی پر معمولی غلط حرکت باندې وویني بیا د غزا سور باندې ناره کی نو په دې خاطر باندې هغې غریب د ځان سپکاوي محسوسه کی هغې ځان خوارم وبولي او دی پر هغه باندې خپل مشردوب هم بړاو کی او دی پر هغې باندې خپل علم هم ښکاره کی چې به دا زه پوهېږم ته نه پوهېږي حالانکه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه نه ده او دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د امر بالمعروف کولو شکل نه دی ما درته ویل د امر بالمعروف شکل هغه محبت غواړي هغه شفقت غواړي هغه رحم غواړي هغه تنهایی غواړي هغې په داسې شکل چې په هغې کې به هغه سړی د ځان سپکوالی او هغه سړی به د ځان رسوایي نه محسوسوي بیا به په دغه شکل باندې ستا خبره پر هغه سړي باندې اثر کوي نو دویمه طریقه هغه دا ده که چیرې د سړي سره د لاس راګرځولو طاقت نه وي نو فبلسانه په ژبه به